ډیوې نیازی یو ځل بیا د خپلو ملګرو سره معامله وکړه. د مطلب تر شریکېدلو مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. په کابل کې معترضه نمایندان وایي د ډیوه نیازی په شمول ځینو ملګرو یې د دوی څخه په پټه جوړجاړی کړی ده او خیمه یې ټوله کړې او خیمه یې خرڅه کړې ده. د دوی په خبره د ډیوې نیازی په شمول معاملهګرو نمایندانو د خیمې د ټولولو پر مهال د دوی یو شمېر موجوده کسانو سره ناوړه چلند هم کړی ده او خیمه یې ټوله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې د مخه د ملي امنیت شورا مشر د دغو نمایندانو سره لیدلی وو او ډاډ یې ورکړی وو چې د دوی غوښتنو ته به رسیدګي کوي. د دغو دوکه شوي معترضو نمایندانو له جملې څخه یو هم سیلۍ وردګ ده. هغه وایي چې د شپې 11 بجې وې چې ډیوه نیازی خیمې ته راغله او په ډیر تهدید سره یې راته وویل چې د خیمې څخه ووځه. ما ورته وویل چې نیمه شپه ده، زما سره مې ورور هم نشته، زه چیرته لاړه شم؟ خو موږ یې د خیمې څخه وباسلو او خیمه یې ټوله کړه. دوی وایي چې په ډیوه نیازی زموږ غټ باور و خو موږ ساده وو. هغې چې د خپل خاوند سره دوکه وکړه نو موږ څوک یو؟ که دغه ویډیو مو خوښه شوي ضرور یې لایک کړئ. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو په کمنټ کې را سره شریک کړئ. د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.